سلامونه، زه عادل شاه یم. بی بي سي پښتو ته په خیر راغلاست. نن ځانګړي مرکه لرو. عوامي نشنل ګوند وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډ عارضي دی او ژر به په دغه بهیر شروع شي. د عوامي نشنل ګوند ستر سکرټر میا افتخار حسین بي بي سي ته ویلي چې په جنگ مسایل نه حل کیږي. میا افتخار حسین نه مې وپوښتل چې اوسنی وخت د خبرو اترو لپاره مناسب دی. داسې یو ښه موقع په ګوتو راغلی ده چې په دې وخت کې زمونږ په پاکستان کې چې کوم اپریشن روان دی تر ډېر حده پورې مطلب کامیاب دی او زه زمونږ د آرمي پبلک سکول نه پسته داسې یو فضا جوړه شوه چې یو خو زموږ ټول سیاسي، عسکري، مذهبي او عوامي قوتونه یوځای شو او یو خپل ایجنډا وټاکله او په دې دوران کې د افغانستان او د پاکستان په خپلو کې یو تعلق مطلب چې هغه جوړ شو او هغوی دواړو چې کوم دی دا خبره وکړه چې د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی او د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی او د پاکستان طرف نه اخوا دورې کول او هم سره زموږ سیاسي قیادت هم ورسره عسکري قیادت هم دورې وکړي او بیا اشرف غني صاحب چې رالو نو زموږ سیاسي قیادت سره ملاقاتونه وکړو، عسکري قیادت سره ملاقاتونه وکړو. دا لومبی ځل و چې داسې ښه فضا جوړه شوه. ډېر بدقسمتي وه چې کله دوی مذاکراتو ته راغونډ شو کېناسته دغه دوران کې چې کوم دی نو داسې یو فضا جوړه شو چې د مطلب د مولا عمر د مرګ خبر راغی او د دوی ترمنځ یو اختلاف راغی او د هغې په قیادت اختلاف راغی. نو کارزي طور داسې وي نو واقعي چې ډېره غټه واقعه وه چې د هغه لیډر چې هغه ډېر وخت پس د هغه د مرګ خبر راغی او هغه په ډېر عجیبه انداز راغلی او ډېر سنسنیخیز انداز کې مطلب چې هغه داسې پیش شو لکه چې بندوي چې ګینم د دې مذاکراتو سبوتاج کول دپاره چې کوم دی داسې یو واقعه شوه. نو افسوس دی خو مطلب چې فضا اوس هم شته او امکان هم شته او که بیا اوس نی بیا تریډ د دې نه ډېر ډبل دی ځکه چې بیا په دې که دې سټیج باندې مونږ د دې کامیابي ونه کړی شوه نو زما ته نه ښکاري چې بیا په مطلب په مستقبل قریب کې په لنډ خو هسې میا صاحب تاسو د ګډ او بیډ طالب خبره وکړه او یو وخت کې ستاسو د ګوند دغه یو دریځ و چې یوازې مړ طالب چې دی هغه ښه طالب دی. اوس څه پام لري؟ اوس د سولې دغه خبرې ستاسو په خیال باندې جایزه دي د طالبانو سره؟ نه، مونږ خو مذاکرات مخکې کړي دي، اوس هم کوو. زموږ ذاتي دښمني چا سره نشته. مونږ نظریاتي خلک یو، مونږ د امن خلک یو. مونږ خو د باچا خان د سوچ فکر خلک یو، مونږ عدم تشدد غواړو. مونږ چېرته په ګوله د مسلې حل نه دی خو چې چېرته مطلب په ګوتو باندې غوټه نشي پرانستی نو لازم ده چې په غاښونو بیا سپړی. نو که د مذاکراتو ټولې مرحلې مطلب چې ناکام کیږي او دهشتګر مسلسل اټیک کوي نو دلته خو خبره ډیره کلیر ده چې زما په خاوره څوک دهشتګردي کوي نو هغې سره خو بس زه د خپل رولز ریګولیشن قانون مطابق چې کوم دی د خلکو د جان و مال د حفاظت دپاره خپله کاروایي کوم. مذاکرات د دې دپاره کوم چې مستقل امن راشي ځکه چې په کاروای باندې مستقل امن نشي راتلی او د مذاکراتو په ذریعه د مستقل امن امکانات ډیر زیاتی. نو مونږ خو د مذاکراتو حق یو خو چې چېرته مذاکرات نه کیږي نو هغه مجبوري ده چې بیا حکومت کاروایی وکړي. میا صاحب په دې کې په پاکستان باندې د نړیوالو هیوادونو فشار هم دی. امریکایي چارواکي هم دوه درې ورځې وړاندې پاکستان ته تللي او دغه خبره هغوی ته کړې ده چې سنجیده ګامونه دې پورته کړي د ګوټ طالبان چې په پاکستان کې پیژندل کیږي د هغوی خلاف دی کاروایی هم وکړي او افغانستان سره د امن په اړه مذاکرات چې دی په هغه باندې د مثبته کردار ادا کړي. څه پام لري چې دغه نړیوال فشار دومره مهمه دی چې پاکستان به دې ته غاړه کیږدي او پاکستان څومره سنجیده دی؟ داسې ده چې د امن نه بغیر خو بله لار نشته او چې د امن د قایمېدو دپاره څوک قوتونه قدم اوچتوي دا د انسانیت په ګټه باندې ده او چې څوک د امن خرابېدو خبره کوي دا د انسانیت دشمني ده. هغه که د امن د راوستو دپاره که امریکا خبره کوي که هغه مطلب دی چې روس خبره کوي که هغه چین خبره کوي که زید کوي بکر کوي دا ډېره ښه خبره. دنیاوي پرشر لازم پکار دی ځکه چې د یو ملک بدامني هغه د ټولې دنیا د بدامنۍ سبب جوړیږي یا د یو ملک دهشتګردي هغه د ټول ملک دپاره چې کوم دی د دهشتګردۍ باعث جوړیږي. مطلب د امن دپاره مطلب یو پرشر راځي دا ډېره ښه خبره ده
زه خپله سوچ کوم چې پاکستان د مخکې په نسبت ډېر سنجیده دی او ډېر زیات اقدامات اوچت کړي دي. داسې یکدم ټولې خبرې ختمېدی نشي. که څوک دا خبره کوي چې ګینې 15 کاله یو خبره چلېدلې پالیسي او دا به بس په یو ګنټه کې چې کوم دی ډیفیوز شي، نه، دې کې به خامۍ وي، دې کې به چې کوم دی کمې وي، خو د مخکې په نسبت ډېر سنجیده دی. پکار دی چې د پاکستان د دې فضا نه د پاکستان قیادت هم فایده واخلي او د بار نړیوال خلک هم ته فایده والي، او چې د امن کم پروسس مونږ مخکې بوځو پاکستان او افغانستان دواړه. پکار نه چې بین الاقوامي ملکونه یا علاقایي ملکونه په دې کې رکاوټ جوړ کړي یا داسې فضا جوړه کړي چې د امن دا فضا خرابه کړي. نه پاکستان او افغانستان له پکار دی او نه دنیا له پکار دی، پکار چې دې موقع نه فایده واخلي. دغه چې کوم اوس دا تاوتریخوالی پیدا شوی دی میاں صاحب، دغه ختمولو دپاره یو ښه فضا جوړولو دپاره پښتانه مشران په پښتونخوا کې یا په پاکستان کې اسفندیار خان شو یا محمود خان شو یا آفتاب خان شو، هغوی په دغه کې څه کردار لوبولی شي؟ اوس لکه په افغانستان کې خو یو نظر دغه هم دی چې دوی که غواړي هم نو دوی واک نه لري، اصل واک په پاکستان کې سیاستمدارو سره نه بلکې بل چا سره دی. نه، دې کې شک نشته دی چې پاکستان کې چې کوم دی نو فوج یو مهم او مضبوطه اداره ده. سیاستدانان هم پارلیمنټ هم نن سبا مطلب چې ډېر په ښه طریقه باندې خپل رول پلی کوي. هلته یو کوارډینیشن شکل راغلی دی، مطلب زمونږ پارلماني او عسکري قیادت تقریبا سیم پیج باندې دي. دا د ډېر وخت نه پس البته د پښتنو مشرانو خبره تاسو وکړه، نو پښتنو مشران رول پلی کولی هم شي او د هغوی د ټولو نظر چې کوم دی پازیټیو اسفندیار خان چونکې زمونږ مشر دی، زه د هغه طرف نه خبره کولی شم، خو زه د ټولو مشرانو خبره هم کوم. هله به دوی خبره کوي چې په هغوی باندې سټیټ اعتماد وکړي او سټیټ چې کوم دی ذمهوار وګرځوي او د یو ثالث په شکل چې مطلب پاکستان په هم اعتماد وکړي او افغانستان ورته هم ووایي، نو هله به د دوی رول چې کوم دی نو هغه فایدهمند وي. کنی نو زموږ خواهش خو دی او زموږ د ټولو پښتنو دی او د لیډرانو خو سر کې دی چې امن دې راشي، که د هغوی په ذمه یو داسې کار وي چې هغه فروټفل وي، هر څوک به زما په خیال د دې نه مخ نه اړوي او خپل کردار به ادا کوي. میاں صاحب خبره کوو د پښتونخوا، تاسو 15 کال حکومت او 15 کال حکومت نه پس کاغه کارکردګي وه که نور څه وجوهات و، تاسو الیکشن کې ماتې وخوړله، تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ شو او بیا 2 کاله چې تیر شو هغې نه پس اوس بلدیاتي انتخابات چې شو، ټاکنې چې شوې، په هغې کې هم تحریک انصاف ګوند چې دی تاسو له عوامي نشتن ګوند له شکست ورکړ. نو دا ولې آخر د تحریک انصاف کارکردګي ډېره ښه ده یا دغه ده چې ستاسو په ګوند کې یا په پیغام کې څه کموالی شته؟ نه جی، داسې خبره ده چې زموږ د جنرال الیکشن د بهیرونو هم ډېر لوی وجوهات او د هغې به موږ دا وی چې بین الاقوامي چینجز راځي. دا اوس چې څه روان دي ممکن ده چې ډېرو خلکو ته به موږ په دې کې رکاوټ ښکارېدو یا به د دې دپاره چې کوم دی زموږ رول چې کوم دی هغې خپل ځان ته داسې ګڼلو چې اني ټایم مطلب موږ ته یو مشکل پیښېدی شي. نو په دې بنیاد یو انجینیر طریقې سره عوامي نشنل پارټي کمپین ته پرې نښودی شوه او برملا طور چې کوم دی مطلب د خلاف یو مطلب داسې کاروایانې وشوې لکه داسې نه وه چې ستاسو کارکردګي خرابه وه. ځکه زه بالکل داسې ده چې یو نقطه نه ده، خو بنیادي نقطه دا وه چې که چېرته زه کمپین ته پرېښودلی شوی وی لکه چې یو پهلوان تا د 2 لاسونه تړلي او بل له دې کولو موقع ورکړي، نو که هغه تړلي لاسونه والا ډېر مضبوطي نو والا به څوک خوري؟ زموږ خپلې خامیابه هم وي، خو لکه بنیادي خبره ده خدای نه باوجود په پاکستان کې مونږ هغه پارټي چې زمونږ 100% مونږ یې ته کمپین ته نیو پرېښي بیا مونږ ریزلټ منلی دی. مونږ د ماشومانو غوندې جړه نه کړه چې نه ماله مم، مطلب چې مونږ هغه نتیجه تسلیم کړې ده. د لوکل باډیز خبره ده، لوکل باډیز خو یو خو د حکومت الیکشني، ځکه چې لوکل باډیز والا ته پته چې دا فنډ به ماله څوک راکوي، سیټینګ ګورنمنټ ناست دي، بیا هغه حکومت د خپل انتظامي د لاندې الیکشن کوي. موږ ته چغې ووالي چې د انتظامي د لاندې الیکشن دا چې کوم دی نو مطلب دا داندلي ده. بیا هغوی داسې ایکټ جوړ کړو چې په ایکټ کې غیر سیاسي او سیاسي، نو بیا چې کوم غیر سیاسي نو 3 ورځې پس په اعلان کوي چې زه به یو پارټی کې یم. دا غیر سیاسي دې دپاره چې آزاد خلک وګټي، نو همدې حکومت خلک نو دا یو داسې چتره جوړه کړې که نن هم ته آزاد خلک ته وباسې نو په ډسټرکو کې به د پی ټي آی د حکومتونه نی. وزیر اعلی په خپله د وزیر اعلی هاوس نه د داندلی اماجګاه جوړه کړه، آزاد ممبران هم راغواړه او خلک هم راغواړه، وفادارۍ هم بدلوه
او دا ټول نظام یې داسې برابر کو چې د حکومت د پرشر لاندې هغوی دا حکومتونه جوړ کړي خو د مخکې نه عوامي نیشنل پارټۍ اوټ ډېر زیات اخیستی دی خبره د اوټ ته او د پبلک د ریسپانس ده مونږ په هر ډسټرکټ کې د مخکې نه اوټ زیات اخیستی دی خلک مونږ او مونږ دا ځکه چې مونږ ته لږ د کمپین چانس میلو شو مونږ خلکو میا صاحب د نن د پښتون زلمی هیرو چې دی د باچا خان په ځای عمران خان ولې دا د چا کموالی دی او د چا خطا دی داسې یو پرمننټ مطلب ایډیل او هیرو وي یو عرضي طور چې کوم دی نو مطلب راشي لکه مهمان اداکار په فلم کې نو دا خو عمران چې کله رښتیا شکل ښکاره شي نو دا به داسې چې لکه یو وقتي طور به مطلب سکرین ته راشي دا به اوټ شي د باچا خان چاپ چې کوم دی دا به په صدو پورې وي هغه یو نظریه ده هغه یو سوچ دی د هغې سوچ فالوورز نن په دنیا کې شته دی نن په هغه ریسرچ کېږي عمران باندې که ریسرچ کېږي د ایز ا کرکټر به کېږي او دا به کېږي چې ګینې سټانس بدلول او د ورځې شپږ ځل مطلب خپله خبره بدلول زما خیال نه دی چې هغه عرضي طور د ینګ جنریشن په حواله یو جذباتي شکل کې به مطلب چې هغه هیرو خلک ګڼي خو هغه دایمي هیرو د پښتنو نشي کېدی میا صاحب ستاسو ګوند او خصوصا تاسو په خپله همیشه د یو افغان غږ کړی دی تقریبا 4-5 کالو پورې خو بیا افغانان داسې پام لري او ښکاري هم داسې چې د لرو بر افغان چې کوم یو سیاست و نو هغه شاید عوامي نشنل ګوند اوس پرېښی دی نو هغه یو ناکامه سیاست و که څه وجه وه که عوامي نشنل پارټۍ پرېښی نو کوي څوک د الزام لګول خو ډېر اسان کار دی ګوره دوه خبرې دي یو خو دا چې زه په پاکستان کې اوسم او د افغانستان زما پښتانه ملګري افغانستان کې اوسي که د قوم په حیثیت که دا په افغانستان کې اوسي او که په پاکستان کې اوسي پښتانه یو دي وینه یوه ده قوم یو دی تاریخ یو دی ثقافت یو دی دا څوک جدا کولی نشي څه حقیقتونه دي چې دا تسلیمې نه نو مخکې به نه ځې جغرافیایي طور چې کوم دی دې وخت کې مطلب چې مونږ د پاکستان په چوکاټ کې یو د پاکستان دننه الیکشن کو د پاکستان اسمبلو ته ځو د هغې حل فخر د وفادارۍ او د پاکستان په حیثیت د ټول انسانیت خدمت کو ورسره د ټول ملک خدمت کو او ورسره دا هم وایو چې د افغانستان امن د پاکستان د امن ضامن دی لکه د غټ کور د افغانستان کې چې امن نی راغلی تر هغې پورې پاکستان کې امن نشي راتلی دا زما مرام دی زه د قبایلو دپاره آواز اوچتوم مورچه مې پاکستان ده او د پاکستان نه د ټولو پښتنو آواز اوچتوم د ټولو افغانانو آواز اوچتوم د ټولو انسانانو آواز اوچتوم زه د باچا خان د سوچ د فکر بسر یم زه چې کوم دی په انسانیت اعتماد لرم او په امن او په عدم تشدد لہذا دا وقتی طور که یو څه مشکلات دي هغه خبرې مخې ته کول چې ګینې سړی د خپل ترقي ودرئ خپل مرام ته مطلب رکاوټونه جوړ کړي جذباتو کې خلک ډېر خواهشات به لري خبرې هغه پکار دي چې حقیقتونه څه وي تسلیم کړي او مخکې قدم کېږي خو بیا صاحب د باچا خان هغه فلسفه څه شوه هغه سیاست څه شو نن خو چې وګورئ که عوامي نشنل ګوند دی که نور د پښتنو کم ګوندونه دي هغه هماغه د پرمټو او هماغه د ځمکو د پیسو سیاست داسې ده یو خو د سیاست خبره چې راشي نو د مارکس د لینن د سوشلیزم کمیونیزم کیپیټالیزم څه شو دا د وخت خبرې وخت او د حالاتو مطابق چې کوم دی نو هر شی راوچتېږي او د هغې عمل بالکل د باچا خان فلسفه هماغه رنګ شته پورې کس پورې په شریکه هماغه رنګ شته دی نظریه هماغه رنګ شته د وطن خدمت او قرباني هماغه رنګ شته که دا د باچا خان فکر نه وی دهشتګردۍ ته به مخامخ څوک ودرېدلي دومره به چا قربانۍ ورکړې دا خو مطلب چې ټیک ته تنقیدي جایزه هم پکار ده زموږ غلطۍ به وي زموږ خامۍ به وي غټې غلطۍ څه وې میا صاحب ستاسو 15 کال حکومت کې خصوصا زموږ غټه غلطي دا و چې موږ ډېر وفادار وو موږ د دهشتګردۍ خلاف ډېر مصمم ارادې لرلې او د دې قوتونه ډېر مضبوط وو د دهشتګردۍ د سپورټ هغوی زموږ خلاف داسې یو فضا جوړه کړه چې زموږ ټولې خوبۍ چې کوم دی هغوی دنیا ته د خامۍ په شکل کې وښولې که چېرته مطلب دا پروپیګنډا او دغه قوتونه نه وی نو داسې هېڅ خبره نشته چې ګینې مطلب د نورو پارټو کې چې کوم دی نشته او مونږ کې شته ډېره مننه میا صاحب د عوامي نشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین سره مو مرکه واورېده دا زموږ ځانګړې مرکه وه همدې سره زموږ خپرونه سرته رسي د خدای پامان